السلام علیکم ورحمت الله. رحمان الله رحمانی سے محترم پوښتنه کړې ده چې مریض لپاره د روژې نیولو حکم څه شی دی. د مریض لپاره مختلف احوال او صورتونه لري. یو داسې مرض وي چې هغې ما په روژه باندې داسې خاص اثر نه پرې باسي، لکه معمولي زکام او سردر او دغه اختر او وغیره داسې عادي مرضونه. نو دغې مرض لپاره روژه ماتول نه دي پکاره. دویم قسم هغه مرض وي چې هغه مریض باندې روژه سخته وي خو لیکن ضرر ورته نه ورکوي. نو دغه شان مریض لپاره روژه نیول مکروه دي او روژه ماتول ورله مسنون او سنت عمل دی او قضا به بیا راوړي. دریم حالت د هغې مرض دی چې کله د مریض باندې روژه سخته وي او ضرر هم ورته ورکوي، دا روژه نیولو ته ضرر هم ورکوي، لکه د ګردو مریضان، د شوګر مریضان یا نور داسې مریضان چې هغې ته ډاکټر ویلي روژه به نه نیسي. نو دغه شان مریض دپاره روژه نیول نه دي پکاره. او په دې کې مې اختلاف دی که دغه شان مریض روژه ونیسي یا دا روژه ترې قبلېږي که نه قبلېږي. ابن حزم صاحب وایي چې دغه روژه ترې نه قبلېږي، ځکه الله تعالی دله په مرض کې رخصت ورکړی دی، دا باید د الله تعالی رخصت قبول کړي او د خپل صحت خیال ساتل دا فرض دي، باید ځان حفاظت هم وکړي. او څوک چې په داسې مرض باندې اخته وي چې هغه مزمن او همیشه مرض وي یعنې روغېږي نه، نو هغې دپاره په رمضان کې روژه ماتول دا پکار دي، باید روژه ماته کړي. او چې کله د روغېدو امید نه وي باید بیا وروسته د هغې نه فدیه ورکړی شي. قرآن کې الله تعالی ویلي فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. څوک چې د تاسو نه مریض وي یا په سفر باندې وي نو هغه دپاره شمار دی د نورو ورځونه، د بلې میاشتې ورځونه، هغې نه د بیا قضا راوړي. چې کله دا مرض ښه شي او چې نه ښه کېږي لکه همیشه مرض وي، د ګردو مریض دی، د شوګر مریض دی وغیره دغه شان مریض دی او دا روژه نیول وله بد وي، نو هغه به بیا فدیه ورکوي. والله تعالی اعلم.